بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين آمنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړي والذین هادوا او هغه کسان چې يهوديان دي والنصارى او نصارا دي والصابئين او صابيان دي من آمن بالله چا چې ایمان راوړو په الله پاک باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او نیک اعمال وکړل فلهم اجرهم پس د دوی دپاره اجر دی عند ربهم پنځ د رب د دوی ولا خوف علیهم او نه به وي سیره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن وي. الله رب العالمین دا مخکې کوم آیاتونه چې تیر شول نو په دې کې د یهودو باندې د بعضې عذابونو راتلل د هغې وجوهات او د الله رب العالمین نور نعمتونه چې دی د هغې تذکره وشوله. وس الله رب العالمین دې آیت کې بیا یهودو ته د توبې ترغیب او دعوت ورکوي چې که سره د دومره اعمالو تاسو توبه وایستله او تاسو سوچه ایمان راوړو نیک اعمالم شروع کړله نو بیا دا نوم چې دی نو دا نقصان نه کوي. که چا سوچه ایمان راوړو نو زوړ نوم دا بیا نقصان نه کوي. دویمه خبره د دې آیت نه دا معلومیږي چې د آیاتونو د دې نومونو تشریح چې دی نو هغه به وشي چې دا نومونه څه دي او بنیاد یې څه دی د کم ځای نه ایښودی شوی دی. خو دویمه دا خبره ترې معلومه شوه چې که د چا نوم هر څومره ښایسته وي خی او څه قسمه نوم هم نو په نوم باندې بچاو نشته دی. نومونه چې دی نو دا چاله بچاو نشي ورکولی بلکې حقیقي ګټه چې دی نو هغه په څه کې ده هغه په ایمان او عمل صالح کې ده. چا ایمان راوړو صحیح ایمان راوړو او وسره عمل صالح نیک اعمال وکړله نو دا خلک کامیاب دي اگر که نومې وړوکي وي اگر که نومې ساده وي او که نوم هر څونه ښایسته کېښودلی شي خو چې ایمان مضبوط نه په الله رب العالمین باندې او اعمال صالحه ورسره نه نو دا الله رب العالمین ته قابل قبول نه دي. ان الذین آمنوا دلته الله رب العالمین وی چې هغه کسان چې ایمان راوړی اولنۍ ابتدای د چا نه وکړه د ایمان والو نه وکړه او بیا د دوی سره یهود ملګري کړل بیا نصارا بیا صائبین او بیا وروسته ایمان وی. نو ان الذین آمنوا اولنۍ خبره د ایمان شوله نو دینه یو خبره دا معلومه شو چې دا کومه مونږ ووې چې ګوره که د چا نوم ایمان والا دی او که د چا نوم یهود دی او که د چا نوم نصارا دی او که صائبین دی خو من آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالحا د دې دومره ښایسته نومونو سره چې کلک ایمان نه او عمل صالح نه نو اجر به ورته نه میلاویږي. یعنی اجر هغې چاله دی چې ایمان راوړي او عمل صالح وکړي. دویمه خبره دلته کې دا ده چې اول ذکر وشو چې ان الذین آمنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړی وروسته پسې کامیابي بیا چاله ذکر کوي من آمن بالله والیوم الاخر. نو که چېرته دوی ایمان راوړی دی نو دوی له دوباره د ایمان دعوت بیا ولې ورکړی کېږي چې ایمان والدي او بیا وله د ایمان دعوت دوباره ورکړی کېږي لکه دې ته تحصیل د حاصل وایي. هغه څیز سړی حاصلی چې هغه درته مخکې نه حاصل دی نو دا خو تحصیل له حاصل شو چې دا ایمان والدینو بیا ول ایمان دعوت ولې ورکوي. یو تفسیر پکې دا دی چې دا هغه خلک دي چې دوی باندې نوم د ایمان پروت دی خو حقیقتا او صحیح ایمان ته دوی نه دي رسېدلی صحیح ایمان نه دی راوړی. نو ځکه الله رب العالمین د دې نورو خلکو سره شامل کړل او بیا ورته د ایمان دعوت ورکو په ایمان په لاره کې ورته کامیابي وښودل چې ایمان او په الله او په آخرت او عمل صالح چې دی نو دغه خلکو دپاره اجر دی. دویمه خبره دې باره کې دا کېږي چې د دې مراد دا دی چې ان الذین آمنوا دا ایمان والو ته هم وایي چې من آمن بالله
نو د دې نه مراد څه دی؟ د دې نه مراد دا دی چې دوی ایمان راوړی دی خو د ایمان درجه کمزوري ده، په ایمان کې خو ډېرې زیاتې درجې دي. ځکه قرآن مجید کې بل ځای کې الله رب العالمین هم و یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ایمان والو ایمان راوړی په الله او په رسول باندې. یا دا یو صحابي تذکره کېږي که نه چې هغه به کله کله بل یو ملګری بل یو صحابي به یې راټینګ کوی راځه چې لږ په الله ایمان راوړو. نو هغه صحابي لاړو د الله رسول ته شکایت وکړو، ګوره وایه پلان کې ما ته وایي چې ایمان راوړو، رواحه زوی وایي ما ته وایي چې ایمان راوړو په الله باندې، یعنی مراد یې دا و چې ما خو ایمان راوړی دی، نو دا خو ما ته غلطه خبره کوي بیا ایمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکی شو وی چې د هغه د ایمان دا مجلسونه ډېر زیات خوښ دي، یعنی ایمان زیاتول خوښ دی چې د الله باندې د ایمان دا تذکره بار بار وشي نو ایمان به نور هم زیات شي، ایمان به مضبوط شي. مراد تی دا خبره ده. مقصد دا و چې ګنې ته نه یې پوه شوې، تا ته داسې نه وایي چې ته بې ایمانه یې نو ایمان راوړو. مقصد دا دی چې د ایمان مضبوط کو، لږه درجه به بلند شي. نو څوک چې دا تذکرې ډېرې کوي د ایمان، نو د هغوی ایمانونه نور هم مضبوطېږي او زیادت طرف ته ځي. نو دا خبره چې دی د قرآن د دغې آیت نه معلومه شوه، نو دا خبره ډېره زیاته قوي ده چې دا و ایمان والا، خو الله رب العالمین ورته وایي چې د اعلی درجې هغه ایمان تاسو راوړئ، د اعلی درجې ته ځان په ایمان کې ورسوئ. دویم والذین هادو، نو دا هادو څوک دی؟ یهودیان. دا کومو ده چې موږ یهود وایو، نو دا هادو نه مراد هغه خلق دي. وس هادو معنی چې دی نو دا څه ده؟ نو د دې معنی کله هادیتا یا تابا یا رجعه یا ماله، دا معنی چې دی د هغې راځي. یعنی تابه باندې معنی څه شو چې دا هغه توبه طایب خلق دي چې الله ته توبه ایستي وه. نو دا یهود هم په اوله کې نیکانو د موسی علیه السلام قوم دی، او دوی چې دی نو ایمانونه راوړي وو، کله چې د غلطۍ وشوې نو توبه یې ایستې وه، په اوله کې نیکان خلک پکې وو، او رجوع چې دی نو هغه هم را واپس کېدل او ماله مایله کېدل دي. نو دا معنی چې دی دا په دوی کې پرتې دي. یا هاده چې دی نو دی ته وایي چې دا د هدایت یافته نه دي، یعنی دوی هم هدایت یافته وو، مخکې په خپل دور کې دوی ته هدایت چې دی نو هغه شوی او سبق دوی ویلی وو، نو هدایت یافته به ورته په دې نوم ویلی کېدله چې دوی سبق والو، لکه اوس چې موږ تعلیم یافته وایو. او بیا دا نوم چې دی نو دا وروسته ایسته په دوی باندې مضبوط شو پاتې شو، لکه چای بیا معنی ته نه کتل چې معنی پکې اوس موجود ده، یعنی اوس توبه طایب دی او که نه، وروسته د دوی دا یهودیت او دا نوم چې دی نو دا بیا څه شو؟ دا د فسق او فجور او د ظلم او د غصب او د دوکې او د فریب او د دې څیزونو د خلکو په ذهن کې بیا یو نوم چې دی هغه پرېوته چې یهودیت د دې نوم دی. نه حالانکې حقیقتا معنی چې دی نو هغه دا ده. یا یو معنی دا کېږي چې د هغې نه مراد دی چې دا سر ړقونکي او دا خلک دا به ړقېدله، کله چې به دوی تورات او دا د هغې تلاوت به یې کوو یا اورېدو به نو دوی به څه کوله؟ دوی به ړقېدله، دا سر به یې ورته ړقه او داسې به ړقېدل. زمونږ امت کې هم اوس دا خبره ډېره عامه شوې ده، تلاوت ته خلک ړقېږي. نو اصل کې دا د یهودو طریقه و، نو وایي چې د دې نه دوی ته څه ویلی کېدله؟ یهود ورته ویلی کېدله. نو چې هر څه خو دا د موسی علیه السلام قوم دی. لکه یوه معنی دام کېږي چې د یعقوب علیه السلام په الواد کې یو چې و هغه یهوذا ابن یعقوب علیه السلام. نو یهوذا دا ذال لی او دا ذال بیا په عربی کې په دال باندې بدلیږي، لکه څنګه چې یهود یا اوس دا نمرود چې ویلی کېږي دا نمروز دی، خو دا بیا په نمرود باندې بدل شوی دی، نو عربی کې داسې بدلیږي. نو د هغې پلار د وجې نه دته څه دوی په یهودو باندې مشهور شو. خو یهود دغه د موسی علیه السلام قوم دی. والنسوارا او نصارا، نو د نصارا جمع چې کوم دی نصارا ده او د دې واحد نصرانی دی. نصرانی چې دی د دې څه دی؟ واحد دی، او د دې هغه ماخذ یا دا چې راغیستلی شوی دی نو دا د نصران نه راغیستی شوی دی، یا ناصرا یا نصران. نو دا د فلسطین کې یو علاقه ده چې د بیت المقدس نه تقریبا 80 میله لرې ده، او په دغه ځای کې د عیسی علیه السلام پیدایش شوی او هلته پاتې کېدلو. نو ځکه به دوی ته څه ویلی کېدله؟ نصرانیانو باندې دوی مشهور شو. دویمه خبره دا کېږي چې په دوی کې بعضې خلک هغه و چې هغوی دعوه کړې وه چې موږ د عیسی علیه السلام هغه نصارا یو، موږ یې مدد کړی دی. د هغې د وجې نه دوی په نصارا باندې مشهور شو. یا درېیمه وجه دا ده قرآن کریم کې الله رب العالمین د دوی د حواریینو هغه الفاظ را نقل کړي دي.
کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله نو دوی جواب ورکو قال الحواریون نحن انصار الله مونږ د الله رب العالمین مددګار یو مونږ د الله انصار یو نه الله هغه نوم چې کوم دی هغه د دوی سره پسې ولګېدو نسواراو ایسته پسې مضبوط شو نو دا ټولې وجې چې دی دا په خپل خپل ځای باندې ټیک کېدی شي نو دوی نصرانیان او نصاراو په نوم باندې دا مشهور شو یو خبره په دې ځای کې زمونږ استادو دپاره د پوهې دی چې دوی ته نصارا ویل پکار دی نصارا ورته ویل پکار دی یا نصرانیان وسو مسیحین ورته بعضې خلک وایي یا عیسایان ورته وایي نو دا نوم ویل دا د بیادبۍ دی مسلمان شان نه دی چې دا ورته وایي هغوی به یې ځان ته وایي خو دا خبره ټیکه نه ده ځکه چې که داسې شي نو اصل عیسایان خو مونږ د عیسی علیه السلام په اصل مذهب باندې یو ځکه چې عیسی علیه السلام ویلی چې محمد رسول الله به راځي او د هغه سر به ودرېږي او دقه چې دی آخري پیغمبر دی او عیسی علیه السلام به پخپله هم بیا د امتي په حیثیت په دې امت کې وروسته راځي نو اصل عیسایان څوک شو نو چې مونږ هغوی ته عیسایان ووایو خو دا خو خبره ورانه کړله که دا خو ثابت کړه چې تاسو د هغه په دین باندې یئ نو عیسایان یا مسیحین علماو لیکلي چې دا ویل ورته ټیکه نه دي نصرانیان ویل پکار دی اکثر مونږ په الفاظو کې وایو که نه په عادتا نو دا ښه خبره نه ده ښه خبره دا ده چې دا عادت جوړ شي چې نصارا یا نصرانیان ځکه چې دا ورته قرآن او حدیث ویلي دي او قرآن او حدیث ورته دغه نومونه نه دي ویلي نو موږ له هم ویله نه دي پکارو والصابئین وسو څلورم نوم چې دی صابئین نو صابئین مبارک کې ډېرې زیاتې خبرې دي ټایم ختم دی نو مختصر به یو څو راوالو صابئین چې کوم دی یو د دوی باره کې مشهوره دا وه چې دا یو قوم و چې دوی به عراق طرف ته پاتې کېدل او دوی به لا اله الا الله ویل او دوی چې کوم دی د دې لا اله الا الله به ویل خو دې سره سره چې دی نو عبادت به د ملایکو کولو نه خلکو به دوی ته صابیان به ورته ویل مشرکین او کله چې بیا د مسلمانانو ایمان راوړو نو دوی ته به تاسو هم د هغې صابیانو په شان یعنې هغوی هم لا اله الا الله وایي تاسو هم لا اله الا الله وایي یا د دوی باره کې دا راځي چې دا اهل کتابو د زبور تلاوت به کولو زبور کتاب ورسره او د دې سره سره چې کوم دی پنځه منځونه به هم کوله خو د دې سره دوی به د ملایکو عبادت کو مختصر دا چې صحابو په وخت کې یو صحابي د پنځو منځونو په وجه د دوی ټیکس هم ختم کړی خو چې بیا ورته چا وویل معلومات یې وکړه چې دوی خو به کې د ملایکو عبادت کوي نو ایسته هغه ټیکس یې پې واپس ولګو چې اوس خو تاسو هغه کفر کې داخل یې بیا نو په دې وجه باندې یا چې کوم دی دوی باره کې دا وایي چې دا زمانه د شرک د جاهلیت چې ونو په دې کې یو ګروره پاسېدلی و یو ګروپ چې هغوی په دې شرک باندې شک پیدا شو او په هغې تحقیق وکړو د شرک نه مکمل انکار وکړو او ځان دپاره د صحیح عقیدې او د صحیح دین تلاش وکړو نو صحیح دین خو ته میلاو نه شو خو دومره ده ځکه چې پیغمبر خو نه موجود په خپله باندې دوی هغه صحیح توحید ته الله ورورسول او د شرک نه انکاریان شو نو هغوی ته به د خلکو صابیان وی چې باقاعده څه دین ورسره نه خو توحید ته رسېدلي وو نو دوی ته به صابیان وی چې دا په دین باندې نه دي لکه دوی زمونږ دین نه مني نو دا صابیان دي نو صحابو ته به هم بیا څه وی صابیان به ورته وی یا یوه خبره دا کېږي چې دا یهود او نصارا چا چې به دین پرېښود او بل ته ولاړل دې ته به صابیان وی نو بعضې خلک په یهودو کې وو د یهودو عبادات یې ولیدل چې دا خو صحیح کارونه وس نه کوي دا خو نوم پاتې دی د نصاراو یې ولیدل نو دا هر څه یې پرېښودله او بله یې ولارې اختیار کړل نو دې ته یې څه وی دې ته به یې صابیان وی خو بیا دوی چې بله لار اختیار کړ نو دوی به هم ورسره د ستورو عبادت چې دی نو هغه به کولو زیات د دوی باره کې دا زیات اقوال دا دي نور ډېر قسمونه د دوی مشهور دي خو دا څو پوره دي چې ذهن ته بکشي نو په دوی کې دوی به د ستورو عبادت څنګه کوو نو په دوی کې دوه ډلې وې په دوه طریقو سره به یې کوو یوه ډله دا وه چې هغوی به الله رب العالمین خالق منلو چې مونږ پیدا کړي الله رب العالمین یو دا ټول کائنات الله رب العالمین پیدا کړی دی خو بیا یې مونږ ته دا حکم کړی دی چې تاسو د دې ستورو تعظیم وکئ د دې عبادت تاسو کوئ او دا د خپل منځه دپاره قبله وګرځوئ دویم قسم ډله پکې دا و چې هغوی به په دې طریقه کولو چې هغوی به وی چې د اسمان او ستوري دا الله رب العالمین پیدا کړي دي خو بیا د کائنات دا نظام چلول چې دی نو دا الله ستورو ته حواله کړي دي په دې طریقې سره په هغوی کې شرک چې دی نو هغه موجود و نو الله رب العالمین د هغوی تذکره هم وکړله ان الذین آمنو هغه کسان چې ایمان راوړی والذین هادو او یهودیان والنصارى او نصارا والصابئین او صابیان من آمن بالله چا چې ایمان راوړو په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او نیک اعمال وکړل دا نیک اعمال د ایمان سره
تړلې خبره ده که چېرته سړی ایمان راوړي او اعمال صالحه نه کوي نو د ایمان نه مکملیږي. فلهم اجرهم عند ربهم، نه دوی دپاره اجر دی په نزد رب د دوی، ولا خوف علیهم او نه به وي سیره په دوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي. دا ټوله قصه چې روانه ده څه دپاره روانه ده؟ هم د دې دپاره روانه ده چې آخرت کې نه یری او نه غمی. د دې دپاره دا ټوله خبر روانه ده. نو الله ورته وایي چې که نوم د باندې هر یو پروت دی خو یقیني ایمان دې راوړو، اعمال صالحه دې وکړل، نو ستا دپاره دقه کامیابي ده او جنتونه دي او اجرونه دي او د یری نه به هم خلاصې او د غم نه به هم خلاص دی. الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.